هغه مسلمان چې عاقل وي او بالغ وي، آزاد وي او صاحب د نصاب وي، یعنی د سره 9 تولې سره زر وي، یا 52 تولې سپین زر وي، یا د 52 تولو سپینو زرو د قیمت په اندازه روپۍ د سره وي، او دا د ضرورت اصلیه نه زیاتی وي، یعنی ضرورت اصلیه خوراک، اسکاک، د کور کرۍ خرچه شوه، بجلی بل شو، ګیس بل شو، داسې نور ضرورت اصلیه د دې نه زیاتی وي، او په دې انسان باندې څه قرض هم نه وي، او په دې پیسو باندې یا د سرو زرو باندې یا سپینو زرو باندې کال تیر شي، نو داسې کس باندې زکات ورکول دا فرض دی. اوس که یو کس هغه نابالغه وي، هغه سره 9 تولې سره زر وي یا 52 تولې سپین زر وي، نو نابالغه کس باندې یا یو کس عاقل نه دی، لیونی دی، نو نابالغه کس باندې ماشوم باندې یا لیونی باندې زکات دا نشته دی، چې تر کومه دا ماشوم بالغ نشي او تر کومه دا لیونی دی ټیک نشي، نو تر هغه وخته دوی باندې زکات دا نشته.